د فاضله اوبو تصفیه خونه جوړول د یوې ټولنې د پرمختګ او د چاپیریال ساتنې لپاره خورا ارزښت لري. تازه د کابل ښاروالۍ د پلازمېنې کابل په 9مه ناحیه کې د فاضله اوبو د یوې معیاري تصفیه خونې د جوړېدو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی له امید راډیو سره خبرو کوي. دغه تصفیه خونه د خصوصي سکتور په همکارۍ د سبان د 20 میلیون افغانۍ په لګښت پر 2 جریبه ځمکه جوړه شوې او په هر سرجو ساتونو کې د 2500 متر مکعب فاضله اوبو د تصفیه ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه تصفیه خونه د چاپیریال د ککړتیا کمیدو، د ښار د پاکوالي او د کرنې لپاره د اوبو د بیا ګټنې او شنو ساحو د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې ده. د تصفیه خونه تقریبا په 2 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي او په 9مه ناحیه کې جوړ شوي دي او تقریبا تر 20 میلیون افغانۍ اضافه لګښت ورباندې راغلی دی او په یو شبان روز کې 2500 متر مکعب د فاضله آب کولی شي تصفیه کړي او دغه اوبو څخه د ګلدانونو لپاره او نور مواد لپاره استفاده کیږي او دغه څه موضوعات چې پاتې دغه څخه کود او نور شیان جوړیږي. له دې سره سم د تصفیه خونې رئیس وایي دلته په ورځني ډول د فاضله اوبو نږدې 80 ټانکره تخلیه کیږي. نوموړی زیاتوي پخوا د ټانکرو تخلیه په غیر معیاري ډول ترسره کیده، نو له همدې کبله اړ شو څو یا د تصفیه خونه جوړه کړي. انګیزه د دې دا و چې ما دلته دا ځای جوړ کړي چې دلته په دې ساحه کې ټول غیر اصولي تخلیه کېدلې. هر وخت په ټانکران راتلل، زموږ اصلي ځای دلته په سرای د پوست کې دی. نو د دې څخه خدای رښتیا موږ ډېر په تکلیف وو. بیا دا انګیزه شول چې موږ دا سرمایه ګزاري دلته وکړو، دا ځای جوړ کړو. انشاءالله دا ځای اوس معیاري سیسټم باندې دی، هغه کوم مشکلات چې هغه ټوله رفع شوي دي. ورته مهال د یاد سیمې یو شمېر اوسیدونکي د یاد تصفیه خونې له جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې د سره به د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي ترڅنګ د اوبو د ضایعاتو مخه هم ونیول شي. نو دغه مشکلات دلته مخکې ډېر وو. دغه ټانکرې به دغه سیند کې به خالي کېدې، دغه لختو کې به خالي کېدې، نو د پټو کې به خالي کېدې، نو دلته دا بدبویي زیاته وه. نو دا خلک ورسره ډېر پریشانه وو. نو دا تصفیه خانه چې جوړه شوې ده دغه فایده وشوه چې دغه بوی هم ختم شو، دغه اوبه هم صافې شوې، د زراعت استعمال وړ شوې او زراعت ته استعمالیږي. دغه ټولو پټو ته دغه اوبه استعمالیږي. اوس আজি بسیار خوش هستیم و نتیجه خوب ازش گرفتیم. بوی تعفن نداره و بسیار عالی است. در 24 ساعت 50 تانکر تخلیه میشه. ما از شهردار کابل خوش هستیم که در هر سال کوشش جدی کرده. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دوی په پلان کې لري چې د خصوصي سکتور په همکارۍ په هغو سیمو کې چې ظرفیت لري ورته نور تاسیسات هم جوړ کړي.